پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو ته د هغه زنانه خبر در نه کوم چې په جنت کې هم ستاسو زنانه یعنی جنتي زنانه كل ودود ولود مینه ناکه ښځه او چې بچي ډېر راوړي بچي ډېر راوړي دا خو واضحه ده خو چې سړی مینه ناکه یي مینه ناکه یي نو دا مینه ناکه څنګه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره کې دا زما خبرې نه دي ګورئ خو دا خبرې افسوس دی چې زمونږ اکثر مولیانو پټې ساتلي زموږ معاشرې په تیارو کې پاتې شوي دي ښځه خاوند به یو بل سره ژوند څنګه تېروي دا نه دي بیان شوي او که بیان یې کړي سبا له یو را روان وي په برید مولوي صاحب دا خبرې وکړي سپیکر کې بهر ته راغلې څه چلو شو دا خو د دین مسلې دي په کور کې چې په واده کې سندرې لګېدلي او د زنانه ټولې ګډېږي او د نارینه ګډېږي او دا ډمتوب رواني او دا بې پردګي په کور کې رواني یو ونه وي چېره دا څه خبرې خو که چېرته یو عالم دیني مسله بیان کړه چې د معاشرې پکې خیر دی وایي دا مسلې څوک په سپیکر کې یاره اوس دا مسله پیغمبر کړې ده او د هغه نه زیات غیرتي څوک نشته مګر یو الله ټول نه زیات غیرتي الله دی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي دا مینه ناکه ښځه کموي زموږ دا خبره تاسو هم واورئ او زمونږ خویندې میندې دې هم واوري د ښه ژوند تېرولو طریقه ده اذا غضبت کله چې دا غوسه شي او اسیء الیها یا ورسره څوک زیاتې وکړي څوک خاوند دی که نه خاوند ورسره زیاتې وکړو او غضب زوجها او یې خاوند خفه شي ګوره یا خو دې سره زیاتې وشو یا زیاتې هم دې سره شوی دی او یا چې خاوند پسې خبره خفه شو دې ته وایي مینه ناکه ښځه وایي دا راشي دې خاوند ته وایي چې هذه یدي فی یدک لا اکتحل بغمض حتی ترضا خاوند ته د خپل لاس په لاس کې کېږي وایي دا زما لاس دی ستا په لاس کې دی زه خو د هغه وخته پورې نه وده کېږم چې څو پورې ته راضي شوی دی نو خاوند څه کړي راضي کړي زمونږ بعض چې غریب ځان خفه کړي وي چې لږ به دروند کړم ځان یا هغه زر سامان وامان راوچوي زه پلار کره ځم نه غریب ویرېږي هغه بیا توبه وباسي د دې نه بعد خفه کېږم هم نه ولې دغه شان کوي که معمولي دې ځان خفه کړو پلار ته ټلیفون کوي هغه ګاډی راولېږه بس وي راځه کور ته او دا اوس روانه شي نو دا خو خاوند دی لاړه شه راضي که خوشحاله که او دغه شان خاوند لم پکار دی خیر دی دا هم انسانه ده که چېرته یو ورځ خفه شي یا غوسه شي هېڅ خبره نه ته یې راضي که ته ورته ووایه زه ګورې ډوډۍ د هغه وخته پورې نه خورم چې ته راضي شوي نه زه ګورې هغه وخته پورې نه وده کېږم چې پورې ته راضي شوي د کور به هم د مینې محبت کوري یو بل سره د داسې ښځه خاوني چې بیا په یو بل باندې ځان قربانوي او یو هغه دغه ژوند هغه روټیني ژوند څه ته وایي یعنې ښځه او خاوند دي نو ژوند خو به تېروي بله څه لارې شتي نشتي دې ته روټیني ژوند وایي او یو ژوند د څه د مینې محبت په یو بل باندې مینې په صحیح معنو سره د هغوی هغه ژوند هغوی له مزه ورکوي د هغوی هغه بچي د هغوی هغه کورنۍ هغوی له د ژوند کې مزه ښه ډېروي ولا دا یو څو صفات دي چې ذکر شوي د قرآن او حدیث کې چې دا په یو ښځه کې رالو نو څه خیال دی دا خو به اوچته ښځه ده